حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه نه دا روایت نقل شوی دا صحابه کرام په رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس کو دا سوال به کو یا رسول الله ما هذه الاضاحی دا قربانی کوم شی دا د قربانی حیثیت څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام دا د تاسو پلار حضرت ابراهیم علیه السلام سنت او طریقه ده صحابه کرام بیا تاسو ته وکړو یا رسول الله فما لنا فيها وای اې دې الله پیغمبره مونږ ته به د دې په بدله کې څه شی ملاويږي څه ملاويږي مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل بكل شعره حسنه تاسو ته به د دغ سروي د هر وخت په بدله کې ونه کې ملاويږي صحابه کرام بیا تاسو ته وکړو یا رسول الله فصوفو د دې چې کومه وړې دي بعضی سروي داسې دي چې هغه باندې وختان نه دي هغه باندې وړې دي یا رسول الله د دغه وړې په بدله کې به موږ ته څه ملاويږي نبی عليه الصلاه والسلام بیا ورته فرمایل بكل شعره من الصوف حسنه وای کوم سروي باندې چې وختان نه وي وړې وي تاسو ته به دغه هر وړې په بدله کې نیکی ملاويږي